خلکو شکر وباسئ چې پی ټی آی حکومت وکړو او مخې ښکاره شو، مسلم لیگ مخه ښکاره شو او د پیپلز پارټۍ مخه ښکاره شو او هغه بل نوم نالمه بیا خفه کېږي. د هغه هم خلکو ته پته ولګېدله. دې وجې نه زما محترم وروڼو په دې ډیوو کې نور تیل نشته. دا د چلېدو نظام نه دی. دې حکومت پرون نابل پرون یو قانون پاس کړی دی چې د نیب غاښونه یې مات کړي. پی ټي آی د نیب وزر پرې کړی دی او د دې ناره دا ده چې نیب ختم غم ختم. خو زه ورته وایم که نیب ختم هم شي بیا هم د عوامو دا مطالبه ده چې موږ به ستاسو سره احتساب کوو، موږ به ستاسو سره حساب کتاب کوو. دا کارخانې د کوم ځای راغلې، دا بینکونه هم څنګه ډک کړه، دا بینک اکاونټ هم څنګه اسمان ته رسولی دی. د یو یو پیسې احتساب به انشاءالله دا عوام د ووټ په ذریعه هم کوي او د احتجاج په ذریعه هم کوي. زمونږ درنه زمونږ احتجاج او لانګ مارچ دا به د پی ټي آی لانګ مارچ نه وي. یوه ډنډه یې وخوړه او بېرته یې رامنډې کړې. بیا به انشاءالله تعالی زمونږ لانګ مارچ به داسې لانګ مارچ وي چې دا شهباز شریف به د ورځې په رڼا کې د اسمان ستوري ویني انشاءالله تعالی. دا به داسې لانګ مارچ وي چې د دوی دا کټ او بستره به مونږ د اسلام آباد نه وباسو انشاءالله. زمونږ جنګ دا د سودي نظام خلاف، زمونږ جنګ دا د پخوا نه په دې خبره باندې قایل یو چې نه د پی ټي آی سره د پاکستان د مسلو حل شته، نه د پی ډي ایم سره د پاکستان د مسلو حل شته. په 10 اپریل یو وزیر اعظم لاړ، بل وزیر اعظم راغی، خو هغه زوړ نظام دا نظام د آی ایم ایف او د ورلد بینک په ډکټیشن قایم نظام هم دغه شان باقي پاتې شو. نه څوکیدار وله راغی، نه پیردار وله راغی. د دې وجې نه مخکینی حکومت هم موږ مسترد کړو او د پی ډي ایم حکومت هم موږ مسترد کوو، د دې پالیسیانو مسترد کوو. دوی وایي موږ تبدیلي راولو. نو په 1400 کالو نه په سند کې د پیپلز پارټۍ حکومت دی. د 9 کالو نه خیبر پختونخوا کې د پی ټي آی حکومت دی. د دوی په ګلګت بلتستان کې حکومت دی، د دوی په کشمیر کې حکومت دی، د مسلم لیگ او پی ډي ایم په مرکز کې حکومت دی، په بلوچستان پنجاب کې حکومت دی. را دې ولې کوي تبدیلي؟ چا یې لاس نیولی دی؟ دا وخت صرف د عوامو ترجماني او د اپوزیشن جماعت یو جماعت پاتې دی، هغه جماعت اسلامي دی. نور ټول جماعتونه دا وخت په اقتدار کې شریک دي. د دې وجې نه دا وخت چې کوم ظلم کېږي په عوامو باندې، په دې ظلم کې پیپلز پارټي هم ده، پی ټي آی هم ده، مسلم لیگ هم دی، جے یو آی هم ده. دا ټول یو شان په دې ظلم کې شریک دي. زما محترم وروڼو زه مطالبه زه غوښتم چې په راروان بجټ کې دا ګراني واپس واله او د آی ایم ایف د غلامۍ نه د وتو لپاره قوم ته روډ میپ ورکړه. دا خو د بېغیرتۍ نظام دی. دوی ځله مونږه زمونږ حکومتونو د آی ایم ایف نه قرضې واخیستې او هر حکومت عوامو ته دروغ وایي، هر حکومت عوامو ته توکه ورکوي چې بس دا قسط به والو او بیا به مزې او چرچي. د هر قسط نه پس یو نوې مهنګایي د هغې پړی زموږ مرۍ ته دا حکومتونه راوارتئ. دې وجې نه نور موږ د آی ایم ایف دا معاهدې نه منو. حکومت ته دا معاهدې مسترد کړي. موږ یو آزاد قوم یو، زموږ فیصلې دې په امریکا کې نه کېږي. موږ یو خود مختار قوم یو. موږ د خپل مرۍ اختیار د آی ایم ایف بابوګانو له نه ورکوو. دې وجې نه زما محترم وروڼو که دې بجټ کې سودي نظام ختم نه شو، شریعت کوټ فیصله کړې ده، فیډرل شریعت کوټ د سود نظام خلاف فیصله کړې. حکومت ته یو کلیر حکم کړی چې سود دې بند شي، ربا دې ختمه شي، انټرست. چېرته دې حکومت د فیډرل شریعت کوټ خلاف اپیل وکړو یا یو بینک اپیل وکړو نو زمونږ به لاسي او د هغه بینک او د دې حکومت په ګریبان وي. زما محترم وروڼو دې وجې نه را روان بجټ کې
مونږه دا وطن د سود نه خلاصول غواړو او د حکومت نه یو کلیر روډ میپ غوښتل غواړو. خاص کر دا مولانا فضل الرحمان صاحب چې په دې حکومت کې شامل دی، نو موږ د هغه نه دا مطالبه کوو چې ته څنګه برګوټ ته ناست دی نو یو زبردسته فیصله هم پرې وکړه مولوي صاحب او اډر ورته وکړه چې نور به په پاکستان کې اډر په سود نه چلېږي. دا به ډېر د شرم خبره دا به ډېر د ظلم خبره چې مولانا هم ناست دي او سودي نظام هم رواني. مولانا ناستی او د فیډرل شریعت کوډ په فیصلو باندې عمل هم نه کېږي. خو زه نن د بونیر په دې غیرتمند خاوره دا اعلان کوم که په دې را روان بجټ کې دا مهنګایي واپس وانغستله او د وفاقي شریعت عدالت د حکم مطابق سودي نظام ختم نه که نو بیا به مونږه چغه د الله اکبر وهو او په دې حکومت پسې به راوځو انشاءالله تعالی. زمونږ جنګ په دې وطن کې د ګرانۍ او د بېروزګارۍ خلاف، زما جنګ په دې وطن کې د اسلامي نظام دپاره د شریعت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دپاره. محترم ورونو، بس آخرنۍ خبره مې دا ده چې زمونږ د دویم اعلان به انتظار کوئ. اذان کېږي، د ماسپښین لمونځ به کېږي، جماعتونو ته ځان ورسوئ. الله هم خوشحاله، الله هم کامیابي، الله هم بریالیتوب، الله هم د بیمارو نه نجات، الله هم د دنیا او د الله هم د آخرت عزتونه نصیب کا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.